د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو په تړاو د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرني سیاست په رڼا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو له راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکې اداره واقعبینانه ګامونه پورته کړي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته سي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل په رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوحې هوکړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوه چې له هغې وروسته 20 کلن اشغال پای ته ورسید. همداراز تمه کیږي چې ښاغلی ټرمپ په سیمه او نړۍ کې روانې جګړې په ځانګړې توګه غزه او لبنان کې د روان ظلم او تیري پای ته رسولو کې رغنده رول ولوبوي.